السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په کومه کمره کې چې قرآن مجید وي یا په کورونو باندې د الله رب العالمین نوم لیکلی شوی وي یا د قرآن مجید آیاتونه په هغې باندې لیکلی شوي وي یا زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نوم په هغې باندې لیکلی شوی وي، نو په هغې کې همبستري کول او د خپلې کور والا سره خاص تعلق قایمول شرعاً دا ممنوع دي او که نه. پوره وضاحت انشاءالله په دې ویډیو کې ستاسو سره شریکومه او د دې مسلې وضاحت ځکه کومه چې موږ د ډیرو خلکو نه اورو، د عوامو مسلمانانو ورونو په ذهن کې دا خبره ده چې په کومه کمره کې قرآن مجید وي نو په هغه کمره کې همبستري کول، د خپلې کور والا سره خاص تعلق قایمول د قرآن مجید دغې ته خیرې کوي. دا خبره د خلکو په ذهنونو کې مشهوره ده او خلک د دې په باره کې داسې وایي. نو غواړم چې د دې په باره کې تاسو ته پوره وضاحت درکم او پوره تفصیل درکم. دا یاد ساتل پکار دی چې په دین کې د ځان نه خبرې کول دا ګوره ګمراهي ده او دا په جهنم کې د ځان دپاره ځای تیارول دی او ټکانه تیارول دي. زموږ خوږ پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما یوه خبره نه کړې او زما طرف ته څوک منسوب کړي فلیتبوأ مقعده من النار، و دې د ځان دپاره په جهنم کې ځای تیار کو او په اور کې د ځان دپاره ځای تیار کو. نو په دین کې د ځان نه خبرې کول او د ځان نه خبرې ورننیستل دا د دین ورانول مقصود دی د دې انسان، او په دین کې بګړه فدا کول د دې انسان مقصود دی. چرې به په دین کې د ځان نه خبرې نه کوي بلکې د مسلې پوره وضاحت به یادې او مسلې پوره تحقیق به کوي. د هغې نه بعد به انسان ته د مسلې وضاحت بیانې. داسې نه چې تا ته د مسلې په باره کې پته نشته او بس د ځان د یوې مسلې په باره کې وضاحت وکړي. لکه اوس دا مسله شوه چې ته وایې چې په کومه کمره کې همبستري کوي، نو په هغه کمره کې چې قرآن مجید پروت وي دا قرآن مجید تا ته خیرې کوي. نو شرعاً په دې باندې هیڅ دلیل نشته دی او شرعاً دا یو حرام کار هم نه دی. دا د ځان نه مسایل کول او د عوامو په ذهنونو کې د ځان نه اشکالات اردول دا ډیر لوی غټ جرم دی او په دین کې ډیر زیات لوی خیانت دی. بلکې تحقیقي علم حاصلول پکار دي او د هغې نه وروسته د مسلې وضاحت کول پکار دي. د ځان د مسلې وضاحت کول دا نه دي پکار. اوس پاتې شوه دا مسله چې په کومه کمره کې قرآن مجید وي نو په هغې کې همبستري کول دا حرامه ده او که نه. نو شرعاً په دې کې هیڅ ممانعت نشته دی چې په کومه کمره کې قرآن مجید وي او په هغې کې همبستري وکړی شي، د خپلې کور والا سره خاص تعلق قایم کړی شي. نو دا شرعاً ممنوع نه ده، بلکې په دغه قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایلی دي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. دا زنانه ستاسو دپاره د یو فصل مثال لري، نو تاسو فصل ته راځئ په کومه طریقې سره چې ستاسو خوښه شي. نو په دین کې د ځان نه خبرې نه دي کول پکار چې په کومه کمره کې قرآن مجید دي. ګنې څوک چې په دې کې همبستري کوي د خپلې زنانه سره کوروالی کوي نو دغه قرآن مجید دې ته خیرې کوي. نو بالکل داسې هیڅ قسمه خبره په دین کې نشته دی او دا اشکالات د ذهنونو نه ایستل پکار دي. امید لرم چې تاسو به د دې مسلې په وضاحت باندې پوه شوي وئ او دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلې وي. نو اجازت راکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.